یا لکه ته د چېرته ګرځې زه خو د پسې ګرځېدو باندې دا کوسې مې پسې ستړې کړې او ته دا پټو کې ناست دی نو د خدای مسلمانه ما پسې پټو ته ولې راتلې هغه زما زوی خرش پرش پسې جاړي او که تیولې دي بیا بوی داړه لوایله مړه خرش پرش پرېږده دغلته یو غوړه کوېدن د هغې مړه زه په کوېدن څه کومه کوېدن کې خو خوراک مراک هم نه تشه چای وي بس ګړوبې ور واړوو راځه تې نو د هغې نه څه مطلب که چاته واده مادو نو زه چې ته وریجې او غوښه خو به م والې وه که نه د مالدار سړي زوی کوېدن ده چرګان دي پکې ګلاب جامن دي پکې هغه ټرې د هر څه پکې ها تلم خو در سره نه ګلاب جامان او پکوړې خو زما نه لګي خو دې چرګ کې ته لږ پاتې رالمه نو بس زه چې زه یم ورځو په یار دا خبره خو ډېره روغه وکړه یا لکه څنګه چې منصفي نه هغه نکاح خوان راغی نه هغه نور میلمانه رالل د مسلمانه دا کسان تنګ دي د وختي راسې ناست دي سی ساعت د اړو پته یې ونه لګېده لږ انتظار وکړئ مولوي صاحب هم د جومات نه راشي او میلمانه به هم راشي حاجي هغه یو دوه میلمانه خو راغلل اوه دا خو د چوړیانو ډبې راپسې دلته م راوسته السلام علیکم مشرقي السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم سلام یا لکه دا دې راپسې څه راوستل مسلمانه تا سره ما ثبت کړي د لسو کسو انتظامات مې کړي دا خو دې ثابت کړی راوسته په شرمونو باندې په یو شرمې دا خو ته ما جرمانه کړې د هغه بل ضرور د کوېدن و هغه دې م راته نه ویلي او د دې دې م راته نه ویلي دا تاله زه یو ساده در کوم ما یې پرې چې دا بیخ و بنیاد پیل وکاږم یاره حاجي تا ته دې هلک څه ووي بچپ شپه لانجه وختي وکړه په خوله لاس کې ده ولې په څه لانجه باندې ووختو نو لانجه دا ده تا زه را روان کړم او هغه ماته ووي دا دې څه بلا ځان سره وستې ده ما یې ولې وایي دا خو د 200 کسانو راشن په یوازې خوري د ما په بیخ او بنیاد وباسي نو اوس به څه کوو نو بس اوس په څه کې ته به څه وکړې خو که زنانو له کوم انتظام کړي به د هغې د خدای مل شي هغه به تا ته کېږي نو یا لکه څنګه چې د تر اوسه هغه نکاح خوان رانغی مسلمانه دغه د میلمانه هم ټول را برابر شو د هغه په پته نه پوهېږو روکې نو که هغه زیات ناوخته کوي نو چې کار وکړې زمونږ د امیر صاحب بې وله وتړي که نه دا خو ښه بس برابر سړی دی که نه نکاح به په پاک سړي تړی ده خو په را روان کال کې خپې هم نه دي انځلي خدای زما دې توبه نه نه حاجي صاحب دی کوټې له لیو تیار کړو هغه لیو کې ګرځېدلی که نه وختي ګورګل مورګل شي نه سیسټم برابرو نو دا اوس پې وینځي خیر دې خبره نه ده زه چې نکاح خوان راځي نو بس موږ به دا ګوټ موټ کې مخکې کړو بیا به یو سره راکاږو دا خدای دې بیخ او بنیاد وباسه ولې تا خو زه د پټي نه را روان کړم مسلمان دلته به اوس ګوټ کې پیسې اچې پیسې ما سره ده ما خو زه د کار کپړو کې را روان شوم که نه پیسې اوس ما څه کم دي اوس پسې کوو یو سلګون هم درسه نشته چې یو 85 زما ورکې یو 85 خپل ورکې خدای دې بیخ او بنیاد وباسه ولې هغوی څه چانده راټولې څه چې 85 ستا په ځای ورکړم او 85 زه ورکړم دا ګوټ دې ګوټه 1500 روپۍ دي دا پنځریزم پکې دي ظالمه زه لکه ته ورشه شابه بچې هغه قجورې او پیر وباسه ته راکه هلکه پیسې راکه شابه او نوم دې څه دی محتاجه د مور نوم دې نه ستا نوم دا قانون مې دی که نه محتاجه ستاسو نوم دی هلکه زما ګلتاجه یا لکه دې خلکو خو په ځان باندې د زنانو نومونه ایښي دي ول د دوی کلي کې جوړ سړو نومونه ختم وو د زنانو نومونه پرېږده ټولو وله 1000 روپۍ ورکړئ مو تا به څه کوو دا غم خو زه هم جاړم که نه د خدای مسلمانانو ته زه ولې راوستمه چرګان دي او چرګانو ته سوچ کې او خوراکونو ته سوچ کې او ګوټ ته دې سوچ نه کوه د خدای مسلمانه په 1000 روپۍ خو 2 چرګان کېږي خو کور کې ځان د پخ کړو بچو به م راڅه خوړلي نو اوس د زهرو ګوټ دی بس اوس به یې تېرو نو رښتیا دا خو ګوټ نه یې د زهرو ګوټ دی ته ګوټ وکړه او پیسې مه ورکوه نو څنګه پیسې مو ورکوه او غټه پټه کاپۍ راغشي نومونه پکې لیکي بس دا ګوټ مه کوه پیسې هم نه علي
هلکه دا خبره دې ټیک وکړه بس ګوټ نه کوم بس پیسې به م رانه نه اړي به دا خبره مې خوښه شوه ځه نه زه نه څکم اوس کا میلمه اوس کا نه دا بیا زما پړو ودرېږي